یوویشتمه پېړۍ لیک ناول 14مه برخه کتابچه یې راواخیسته، پکې لیکل شوي وو: نن د اختر 3مه ده. زه او زینو په یو بهرني سفر یو. له یو ښار څخه بل ښار ته په ریلګاډي کې یو. دا ښه ده چې په ریلګاډي کې هېڅوک زموږ په ژبه نه پوهېږي. یوه چوکۍ وړاندې یو بدرنګه ښځه له یو تور بدرنګه سړي سره ناسته ده. دواړه زموږ په طرف راګوري. خدای زده څه به یې په زړه کې ورګرځي، خو کله چې موږ ور وګورو نور ځانونه په بل څه مصروفه کړي. زینو وویل: دا ښځه لکه چې په تا مینه شوې ده. نه مې خدا څومره ښکلې ده. ومې ویل: دا سړی بیا لکه چې په تا مین ده. د ظالم زوی سم د حسن ټوټه ده. دا دی چې خاوند وي سم ښایسته بچي خو به دې وي. زینو د ناز په دود زه په اوږه ووهلم. ګوره کنه داسې خبرې کوي. ومې ویل: ښه نو څه ووایم، در باندې مین ده. دی به اوس خیال کوي چې د دې بدرنګې پر ځای ورسره ته ناسته یې، په اوږه یې درته سر ایښی وي. او زینو مې خبره را پرې کړه: ولې زه په دې مردار خور څه وکم؟ ومې ویل: ښه راځه، داسې به وکړو چې مارچه به ووهو. زه به دا توره واخلم او تا به هغه سړي ته ورکم. دواړو په کړس وخندل. د زینو عادت و، کله به یې چې په خندا شوه نو له سترګو به یې اوښکې راتلې. نن نننۍ خندا یې دومره تیزه وه چې له سترګو یې ورسره اوښکې هم راغلې. ورته مې وویل: یو کتاب مې لوسته، نه پوهېږم، لکه چې د سعادت حسین منټو ویلې زما مشاهده ده. کوم انسان چې خلوص لري هغه چې وخاندي خامخا یې له سترګو اوښکې راځي. زینو له ملا مې لاس راتاو کړ. ورته مې وویل: لږه راجوخته شه، یخني مې کېږي. دلته خو مې څه عزیز تربور نشته. هغه هم رانږدې شوه. زموږ د سیټ ورهاخوا یوه جوړه چې غالباً اروپایان دي، شېبه وړاندې داسې په یو بل کې ورک شوي چې د پلار په کوټه کې ناست. د یو بل شونډو یې پوستکي واړول. سړی خو یې په ګریوان کې لاس هم ورننه ایستی و. هغه وخت مې څو ځله زینو ته ست وکړ چې راځه، خو هغه شرمېده، نو ځکه یې زما خبره ونه منله. دا اروپایان اوس لږ ساړه شوي، خو بیا هم وخت ناوخت د یو بل. زینو ته مې وویل: دا سړی په تا او ښځه په ما مینه شوې، څنګه دې خوښه ده چې دواړه یې وځورو؟ زینو مې په ارادې پوه شوه، خو بیا هم یې ټینګار کوه چې خلک دي. مګر ما ورته سترګې سپینې کړې او له ویښتو مې راکلکه کړه تر څو چې یې ځان خوځاوه. نو خاوند یې بیا هم راکتلې، خو ښځه یې ښه وه، سترګې یې ښکته کړې. موږ هم یوه شېبه د یو بل په شونډو تېره کړه، خو زه ښه وم، لکه د اروپایي په ګریوان کې مې لاس نه و ور دننه کړی. هغه یو سوړ اسویلی یې وایست او کتابچه یې بنده کړه. د کوټې په چت یې سترګې خښې کړې، خو اوښکې یې له سترګو لارې جوړې کړې او هره اوښکه یې د شقیقیو په ویښتو کې ورکېده. ویې ویل: په اوښکو تویولو هېڅ څوک د چا نه خپلېږي. هغه چې خپل دې وي اوښکو تویېدو ته دې نه پرېږدي. په تخت کې راسم شو، کمپیوټر یې راواخیست او په لیکلو یې پیل وکړ. زینو ګلې سلامونه. که ووایم چې خوشحاله یم، ستا لیک مې ولوست، نو هم دروغجن به شم. د لیک هر توری د بې اوره راغلی یم. ستا لیک چې مې لوسته ته مې سترګو ته نیغه ولاړه وې. دا وخت داسې وم لکه څاروی چې په چاړه حلالېږي. پوهېږي څومره سخته راباندې تېرېده. دا ښه ده چې ته خو روان پوه ته ورځې، ژاړې، له هغه سره مشوره کوې او ښایي زړه ته دې یو ډول سکون پیدا شي. زه بیا دا هم نشم کولی، چاته نشم کولی. که یې کړم زما له آهونو به دوی لوبه جوړه کړي او دومره به مې نور هم زرې کړي چې بیا به بیخي ورک شم. ما مه ملامتوه. له ځینو خلکو سره نفرت نه کېږي، بلکې ځینې خبرې را یادېږي چې مینه کول ورسره سخت شي. له تا سره هم زه نفرت نشم کولی، مګر ځینې داسې څه را یاد شي چې نیم اوبه شم. دا ولې؟ دا څنګه؟ په سختۍ کې د ډاډ ورکولو والا که هر څوک پردي هم وي،
په زړه ننوځي، خو هغه چې ځان یې درنه پټ کړی، که هر څومره خپل دې هم وي له زړه وځي. تا هم له ما سره داسې وکړل چې زه حیران یم څنګه او څه ډول تشریح کړم. ښایي دا زما لپاره سخته وي چې دا درته تشریح کړم، خو ستا له لیک نه داسې ښکاري چې پړه هم زه یم او مړ هم زه یم. آیا دا رښتیا دي؟ پوهېږې چې ماشوم وم، خندا او ژړا مې دواړه په واک کې وو. هر ځای مې خندل او هر وخت مې ژړلی شو، خو اوس د خندا لپاره چوکاټ لټوم او د ژړا لپاره یوازیتوب. زینو، زه اوس بیخي یوازې یم او ته یوازیتوب